ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، کور مو ودان چې باران پلس ټولنیزه رسنۍ څارئ. دولت می کار کله 10 کاله وزارت داخله که 10 کاله وزارت مالیه که 12 کاله ده محکمه سده وزارت پادامه و دیگه اینا خودم 3 سال امتحان دادم که مایز نشدم. اینا امسال شکر فضل خدا کامیاب شدیم دیگه. دغه سیند خورا زیات پراخوالی هم لري، په دې کې اوبه هم شتون لري. د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د باران پلس ټولنیزې رسنۍ ډېرو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، کور مو ودان چې باران پلس ټولنیزه رسنۍ څارئ. یو ځل بیا مو زه غلام رحمان احمدي هرکلی کوم، راغلی یم د چرې عبدالحق سیمې ته. دلته به درته په ننني راپور کې د دې سیمې له اوسېدونکو سره خبرې اترې وکړم، د سیند په اړه به لږ څه خبرې اترې وکړم. تاسو تر پای شیبو راسره ملتیا وکړئ او زموږ راپور تر پای شیبو پورې وڅارئ. خوږو کتونکو درنو مینوالو، راورسېدلم دلته یو بابا جان ناست دی، له ده سره غږېږم د ده ژوند څنګه تېرېږي. تاسو تر پای شیبو راسره ملتیا وکړئ. سلام کاکا جانه، ستړی مه شې، ښه یې؟ ژوند دې په خیر تېرېږي؟ زه فارسي وایم. ها ما که زه درته نیسم، ته فقط خبرې وکړه، تا نه پذابومه. خبر خو داسې ده، ښه انډیواله دا طالبان دا دوه کار چې وکړي لږ په زور کامیاب ده. لږ څه په زوره باندې وغږېږه وبخښې. ملا صاحبایی که نو آمده آجان دو کار کنن کامیاب شدن. ما خوش داریم، یکی تقاط مامورین اجرا رو بدن و دوم این مکتبا را همشیره ما رو بانن که درس سبق بخونن. انشالله که درس سبق بخونن خوش میشه. ما کل ما همین شرایط خوش داریم، شرایط اسلامی است. ما خیلی خوش میشیم که دو کار کنن، یکی تقاط مامورین اجرا رو بدن، یکی کار همشیره رو بانن مکتب آزاد برن بیان انشالله. تا نوم څه دی کاکا جانه؟ حبیب الله. حبیب الله، د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ لوګر. د لوګر. دلته په کراچۍ باندې خپل ژوند چلوي، یعنې نفقه پیدا کوي؟ خود څنګه کو؟ ما زه درته نیسم کاکا، ژوند یې څنګه تېرېږي؟ ژوند بد نه ده، خو تېرېږي، وچه ډوډۍ پیدا کېږي. خدای مهربانه دی، خدای لوی دی چې هر څه به سم شي. درس د ویله زده کړې دې کړي دي؟ تحصیل دې کړی دی؟ ما 12 کاله ټایپیسټي کړی، دا ګوتونه وګوره ټول کار ده. څه رقم دی؟ 12 کاله کمپیوټر خو نه و، ما ټایپیسټي کړی 12 کاله. قدرمنو کتونکو د دې بابا جان لاسونو ته وګورئ، وایي ما 12 کاله ټایپسي کړې ده. په هغه وختو کې کمپیوټرونه نه وو، نو داسې سپینګیري کسان چې هر څه باندې پوه وي 12 کاله یې پورا کار کړی دی. دولت می کار کله 10 کاله وزارت داخله که 10 کاله وزارت مالیه که 12 کاله ده محکمه سده وزارت پادامه و ده 15 فامیلی سده 500 فامیلی ده تدو موز. اوس ولې دلته د کار زمینه نه ده مساعده شوې؟ خو داسې ده، زه مې اوس ګوډرېدم، بندېدم. بندي دی که په شفاخانه کې دی؟ شفاخانه کې ده، خو ښه ده، روغ شي. په ښه ځای کې دی؟ بندي ورته بد ونه وي؟ نه، روزګار والا ښه نه ده. بس کاکا جانه ډېره مننه، کور دې ودان چې وخت راکړه. تاسو مننه، ډېر وبخښئ. خدای په امان. خیر قدرمنو کتونکو، د کاکا جان له اسلامي امارت څخه دوه پیغامونو ته اشاره وکړه. یو دا چې خلک ته د کار زمینه مساعده کړي، او بل دا چې د نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیستل شي. نو هیلهمند یو، او دا ووایي چې اسلامي نظام د موږ ټولو خوښ دی. هیلهمند چې همدغه ډول د بابا جان په خوله باندې وکړي. هیلهمند به اوسو، خدای مهربان دی. تاسو تر پای شیبو راسره پاتې شئ، له نورو هېوادوالو سره هم خبرې اترې کړو. دا د میرویس نیکه وطن دی په خولو د وجود بیان. قدرمنو کتونکو ډېره مننه چې تر دې مهاله مو راسره ملتیا کړې. دلته یو ځوان ښکارېږي، ورځم له ده سره یې ده پر ژوند او یې ده په کاروبار باندې غږېږم. تاسو مې ملتیا وکړه. سلام ورور، ستړی مه شې، ښه یې؟ خوب خیرتي. ژوند دې په خیر تېرېږي؟ شکر ده والا. نوم دې څه دی ورور؟ مهران. تخلص دې څه دی؟ محمدي.
محمدي صاحب کامرې طرف ته وګوره دلته دکان لري د انرژي او د سیګریټو بله انرژي و سیګریټ و چیزا هستن بسکیت هستن څنګه د کاروبار د راضي که نه شکر ده والا تیریږي او والا قیمتونه یې څه رقم دي قیمتونه خود اوس خود گرون شوی ده کنه دیگه پیش ازی در حکومت دیگه خوب بود قیمت ها ارزان بود فعلا خب میفهمیم کل ما دیگه که چیزا بند است زده کړې دې کړې دي تحصیل دې کړی دی بله 2000 خلاص کردیم دیگه تصمیم پانتون هم انشالله بار بخیر څومره وخت کې چې ښوونځی دې خلاص کړی 3 سال میشه دیگه تقریبا 1399 تر اوسه پورې پانتون نه دی شروع کړی نه ولې کامیاب نشدیم دیگه د کانکور بله خیره امسال کامیاب شدیم امسال چیش کامیاب شدی زبان ادبیات انگلیسی کدام پانتون تعلیم تربیه خو این ما تعلیم تربیه کامیاب شدیم ادبیات بشته ان شاء الله جان باشم اینجا امسال نه تقریبا 2 روز میشه که اعلان شد در جذبیات دوم کامیاب شدیم دیگه خدا مهربان است دیگه شروع میکنیم دته مبارک دی وی تشکر زنده باشید څه پیغام لري لیدونکو ته د باران پلاس کامرې تاسو په خدمت کې دی دیگه من به بیادرهای ممی پیام دارم که مایوس نشن دیگه اینا خودم 3 سال امتحان دادم که مایوس نشدم اینا امسال شکر فضل خدا کامیاب شدیم دیگه درس خدا ادامه میتیم ډیره مننه خدای مهربان دی ان شاء الله هیله به پوره شي ژوند لوی دی ژوند قدرمنو کتونکو تاسو تر پای شیبو را سره ملتیا وکړئ له ده سره وغږېدلم له نورو هیوادوالو سره هم غږېږم دا د میرویس نیکه وطن دی په خولو د وجود به یې ساتو په ټوټو د وجود به یې ساتو اوښکې مات شوي دي د ډېرو اورمې قدرمنو کتونکو ورو راورسېدلو د پروګرام د پای شیبو ته دلته د کابل سیند تر سترګو کېږي دغه سیند خورا زیات پراخوالی هم لري په دې کې اوبه هم شتون لري خو اوبه ځکه زیاتې په دې سیند کې تر سترګو نه لیدل کېږي چې په افغانستان کې تیر او د روان کال چې و د وچکالۍ له امله پکې د سیند کې اوبه زیاتې نه پیدا کېږي نو سږ ژمی زیات بارانونه وشول وریې وشول هیله مند چې په دې سیند کې هم اوبه را پیدا شي تاسو تر پای شیبو را سره پاتې شئ له خلکو سره به هم خبرې اترې وکړو چې دوی څه نظر لري د ژوند څنګه تېرېږي او د دې سیند په اړه څه نظر لري تر پای شیبو را سره پاتې شئ دا د میرویس نیکه وطن دی په خولو د وجود به یې ساتو په ټوټو د وجود به یې ساتو اوښکې مات شوي دي د ډېرو درنو لیدونکو ډېره مننه چې تر دې مهاله مو را سره ملتیا کړې دلته یو کاکا جان ناست دی له ده سره خبرې اترې وکړو سلام کاکا ستړی مه شې څنګه یې طبیعت څنګه ده ته ښه یې ژوند دې په خیر تېرېږي شکر ده خیر اوسې کاکا جانه نوم دې څه دی نام زمان است زمان د کوم ځای د دې سبزه د سبزې دلته موچیګري کړي یعنې خپل ژوند د دې له امله روزي پیدا کوي تر څو اولادونو ته نفقه پیدا کړي ما اینمی کاره میکنم برای از اینمی خود نفقه برای اولاد خود میبرم دیگه څومره وخت کې دغه کار کې ډېر وخت کېږي څومره وخت کې معلوم نه ریسافه چه سر اولادونه دې نشته هسته څو دانې دي خورده یک بچه دارم او جداست دیگه کل ما یک بیست څنګه د ژوند دی هغه کوم څه چې دلته زحمت وباسې له ورځې نه تر شپې پورې دلته ناست وې څومره پیسې جوړولی شي تر بیګا پورې حالا زیاد نمیشه 100 1.5 روپیه میشه زیاد نمیشه کور دی بیا کرایه دی که په خپل دی نه کور کرا نمیتیم از خود ما نیست مردم از کرا نمیتیم بیا خو مزه دی کور دی چې خپل دی نه از خود ما نیست نو خدای مهربان دی ان شاء الله چې هر څه به حل شي برای خدا مهربان څه پیغام لري لیدونکو ته د باران پلس کمرې دی په خدمت کې دیگه پیغام ندارم خدا آرامی خواه آمده خدا ارزانی رم بیاره کار کلگی سر شوه تشکر ډیره مننه چې وخت راکم کور دی ودان
خلود وجود بیساتو نن غیرت باندې ډک د تاریخونه په خلو. لا تاسو او خپلو ټولو همکارانو په مننې کور مو ودان چې تر دې مهاله مو راسره ملتیا وکړه او د ښاري راپور خپرونه مو تر پای شېبو پورې وکتله. وام اورېدله هیلهمند یم چې خوند به مو هم ونه اخیستی وي. تر بلې خپرونې مو په پاک او عظیم رب سپارم. الله مو مل شه. ښه چارې. له لیدلو مو مننه.